عصمت الله د هلمند په مرکزی محبس کې وکلن زنداني دی چې د خپل دغه قید تیرولو پر مهال د دیني زده کړو ترڅنګ حرفوي زده کړې هم کوي. عصمت الله دې ته هیلهمند دی چې د زندان څخه تر وتلو وروسته به د خپل یو حلال کسب څښتن سي. د ده په خبره مخکې تر دې هیڅ ډول کسب نه و زده، خو اوس د موټر سایکل جوړولو یو مسلکي مستری دی. دلته په محبس کې موږ ته د خیاطي پر برابر باندې مستری خانې پر برابر باندې ځال په زده کړې ستا تر نور زده کړې نور زده کړې. دلته موږ د خپل جرم په وخت کې په دغه کې په تیرولو کې دلته موږ زده کړې کړې دي. دا موږ ته دغه د ګټه کوي چې نور وختونه موږ نه خیاطي زده وه، نو مستری خانه زده وه، نو بله داسې زده کړه موږ کړې وه چې موږ ګټه ځینې اخیستې وای. نو په روان وخت چې موږ وځو د خیر سره څوک خپل پر خیاطي باندې خیاطان به خیاطي کوي، مستریان به مستری خانه کوي، ټوله زده کړې وو، ټوله ترتیب موږ دلته را برابر کړی دی. قدرت الله هم یو تن زنداني دی چې په دغه زندان کې تر 3 میاشتو زده کړو وروسته د جامو ګنډلو په برخه کې ښې زده کړې کړي. د ده په خبره زندان ورته اوس د مدرسې او یوې کارخونې حیثیت لري. عین لکه مدرسه چې وایي عین زده کړه ده. اول یې هر سهار پر وخت باندې پر 8 بجې یا پر 9 بجې بیول کېدلو تر 12 1 بجې هلته موږ ته درسونه راکېدل. په حقیقت سره استاد ښه پالیده جدي ډول راته ولاړ و. نو الیده موږ له چې فارغ کړو استادان یې کړلو، نو کمی نو په کم شي کې. بلخوا بیا د دې زندان د تعلیم او تربیې د برخې امیر مولوي جمعګل اعتمادي وایي دوی په دغه پروسه کې نن 53 تنه په 2 برخو کې له حرفوي زده کړو فارغوي، خو په راتلونکي وخت کې د لا دغه ډول پروسو د تطبیق ژمنه هم کوي. په دې کې د حرفوي زده کړو قسم صنفونه ورته پاله کړي دي، لکه موټرګاډ جوړونګه او د خیاطي صنفونه او د قناطي بخش او د وردینګ سازي بخش. نور نو دیني علوم هم ډیر دي، خو په دغه بخش کې تقریبا 53 کسه فارغ دي. په دې کې 22 کسه خیاطي څخه فارغ لرو او 21 کسه د موټرګاډ جوړونکي څخه اوس فارغ لرو چې دا پروګرام 3 میاشتنی پروګرام نن ختم شو. نن دا خلک فارغ کوو د نوې دورې لپاره دغه صنفو ته نور بندیان بیا نوملیکنګه کړې ده، نو بیا پروسه بیا دوام لري. ویلی سو چې دا مهال د هلمند په مرکزی زندان کې څه کم 800 بندیان ژوند کوي چې د مسؤلینو په خبره دوی ته د دیني او عصري زده کړو زمینه برابر کړې ده ترڅو یې د ژوند دغه شپې ورځې بې ځایه تېرې نه سي. نعمت الله همت، د افغانستان ملي رادیو، هلمند.